هغه څه چې نجونې خوشحاله کوي. سلام، ستړي مشئ، زموږ احساس انفو چینل ته پخیر راغلی. خوشحاله اوسېدل په نړۍ کې د هر انسان طبیعي غوښتنه ده او دا یوه جوته خبره ده چې هر انسان غواړي خوشحاله ژوند ولري. ښایي دا هم ټولو ته څرګنده اوسي، لکه څنګه چې د انسانانو خویونه او عادتونه سره بیل دي، نو د خوشحاله کولو سببونه یې هم بیل دي. ښځې باید د سړیو په پرتله د نړۍ هغه ظریفه زیږېدنه ده چې د غوسې په څېر د خوشحاله کېدلو څیزونه هم ډېر واړه دي. ښځې د سړیو په پرتله ډېرې خبرې کوي، د ژوند په هر اړخ به خپل د زړه خبره هم درسره وکړي. خو د دې عادت نه لري چې د خپلې خوشحاله څیز درته په مستقیمه توګه ووایي. ښځې تل د دې تمه لري چې دوی سره په ژوند کې شریک د ژوند ملګری د دوی د خوشحاله راز پیدا کړي. خو آیا تاسو پوهیږئ چې د ښځو د خوشحالۍ راز په څه کې دی؟ ځواب یې یوازې دوه کلمې دي: مینه او ارزښت ورکول. د نړۍ هره ښځه په زړه کې دا ارمان لري چې د دوی د ژوند ملګري ورسره مینه وکړي او دوی ته ارزښت ورکړي. په دې باور ولرئ چې ښځه به د ژوند هره ستونزه، لږه او تنده به درسره په ګډه تېره کړي. خو یوازې او یوازې که تاسې یې زړه لاسته راوړئ. او په ځانګړي ډول د افغانستان مېرمنې له خپلو مېړونو سره د ژوند هره ستونزه ګالي، په هر حالت کې ورسره ژوند تېروي. خو که مېړه یې پیسې پیدا کړي، نو لومړنی کار چې به یې خپلې ښځې په حق کې کوي، هغه به د بلې ښځې کول دي. دا په مونږه یوه دود ده چې که د ښځې وروسته له واده اولاد ونه شي، نو بس تر څو میاشتې هم ورته نه ګوري او ژر په بلې ښځې پسې ګرځي. استوي خو که د همدې ښځې د میړه اولاد ونه شي، نو بیا د افغانستان هره ښځه چې کومه پوه شي د خاوند اولاد هم نه کیږي، خو تر هغه چې ورته ناسته وي او مینه ورسره لري چې ژوند دی او د سر ویښتان یې هم سپین شي. هیله ده چې د خپلو ښځو په حق کې ظلم مه کوئ، هغوی ته د هغوی مینه ور پوره کړئ او ژوند تیر کړئ. ملګرو، دا وه زموږ چمتو شوې ویډیو. خدای دې وکړي چې له ویډیو نه مو څه مطلب اخیستی وي. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ احساس انفو سره اوسئ. تر بلې ویډیو ښې چارې.